د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راړوم د کندوز رادیو د دې سات مهمه او وروستۍ خبرونو ته. نن سه شنبه د لړم یا اقرب 8 نیټه چې د 2023 کال د اکتوبر ل 29 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته عبدالجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. په تیر یو میاشت کې پر اوسپنې پټلۍ نږدې 343 مټریک ټنه توکي انتقالات شوي. په هرات کې د پنبې حاصلات زیات شوي. په لوګر کې د کمپیوټر زده کړو وړیا مرکز پرانیستل شو. او د جوزجان ولایت په شبرغان ښار کې یوې مور شپږ ماشومان زیږولي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. په تیر یو میاشت کې پر اوسپنې پټلۍ نږدې 343 مټریک ټنه توکي انتقال شوي. د افغانستان د ټولګټو چارو وزارت ویلي د 1403 لمریز لږدیز کال د تلې له پیل څخه تر پایه د اوسپنې پټلۍ له لارې 343,535 مټریک ټنه انتقالات شوي دي. د ټولګټو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې د حیرتان بندر له لارې 215,480 ټنه، د اقینې بندر له لارې 9,121 ټنه، د تورغونډۍ بندر له لارې 52,180 ټنه او د خواف هرات له لارې 280 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور توکي هیواد ته وارد او صادر شوي دي. په هرات کې د پنبې حاصلات زیات شوي. د هرات د کرنې او اوبو لګولو مالداري ریاست مسؤلین په روان کال کې په دغه ولایت کې د پنبې د حاصلاتو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د کرنیزو چارو امیر مولوي محمد نسیم سحر ویلي چې د یاد ریاست د اټکل له مخې سږکال به د پنبې له 570 هکتاره ځمکې څخه څه باندې 1000 ټنه پنبه ترلاسه شي. د پنبې کروندګر هم وایي چې سږکال د پنبې بیه د تیرو کلونو پرتله لوړه شوې، خو په بازار کې د ښیښې پشم شتون او د پنبې د پلور لپاره د مناسب بازار نشټوالي د دې محصول پر ارزښت منفي اغیزې کړې دي. په لوګر کې د کمپیوټر زده کړو وړیا مرکز پرانیستل شو. د لوګر ولایت د مخابرات او معلومات او ټکنالوژي ریاست له لوري په دغه ولایت کې د 2 میلیون افغانیو په لګښت د کمپیوټر زده کړو یو وړیا مرکز پرانیستل شوی دی. د یاد ولایت د مخابرات او معلومات او ټکنالوژي رئیس مولوي مطیع الله عابد رسنیو ته وویل چې دا مرکز د پل علم ښار په مرکز کې په عصري وسایلو او تجهیزاتو سنبال او د کمپیوټر زده کړو لپاره چمتو شوی دی. د ویلو د چې یاد ریاست له دې وړاندې په ډیرو محدودو امکاناتو فعالیت درلود، خو یو شمېر زده کوونکو تازه د کمپیوټر له بېلابېلو پروګرامونو څخه فارغ شوي دي. او وروستۍ خبر ده چې د جوزجان ولایت په شبرغان ښار کې یوې مور شپږ ماشومان زیږولي دي. په دغه ښار کې د یو خصوصي روغتون رئیس کاظم صدیقي په دې هکله ویلي چې په نوي زیږېدلو ماشومانو کې 4 نجونې او 2 هلکان دي چې ټول له جسمي اړخه روغ دي. د ښاغلي صدیقي په وینا د نوو زیږېدلو ماشومانو د مور روغتیا هم د قناعت وړ ده. دا د دې مهال خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله مو مل شه.